السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه ملګرو کوم ملګری چې زموږ په چینل باچا بشل باندې نه ویني د ټولو نه مخکې چې کوم دی دا د ویډیو د کتلو نه مخکې دا چینل سبسکرایب کړئ باچا بشل او بیل آیکن ضرور پریس کړئ د نوې لیټیسټ ویډیوګانو کتلو لپاره ملګرو نن ویډیو چې کوم د په نور احساس باندې تازه خبرې دا غیر غلي کوم چې ریلیز شوي دي کومې نوې خبرې چې ریلیز شوي تاسو دې پته یاره چې د یو ملګري سره یا د خپل یار سره چې د خبرې اترې به کولې نو هغه ریلیز شوي د ډېرو خلکو د خپل پیجونو ګروپونو ورکړي راځي چې لول دا خبرې واورو بیا فیصله به په تاسو باندې کوم زما به شک دا دی چې یاره دا د دې خبرې نه او البته که دا د دې خبرې وي نو بیا ورته بالکل د دې د پیج چې کوم دی انلاین کې خو راځي چې لول دا خبرې واورو او د اورېدو نه مخکې دا چینل ورسره چې د هیر نشي دا سبسکرایب کړئ هلو علي مانا ما وی کنه وندیل د کې ما پسې رشته راغلی وه تاسو ما سره څه خبرې کول غواړئ ما ته اوس ووایئ بړې یو د ځان نه ماشومه مه جوړوه فضول زه ماشومه نه یم لیشا یم ملګرو تاسو د ویډیو کې چې یاره په کوم انداز کې د خبرې کړې دي چې یاره ته راشئ هغه ته پېښور ته به راشئ او غیر مختلف قسمه خبرې تاسو واورېدې اوس فیصله په تاسو باندې ده چې یاره دا د دې خبرې دي او که نه دي فیصله په تاسو باندې که چېرته دا د دې خبرې نه وي نو پکار دی له دا چې یاره دا د دې خپل مطلب دا دی جواب وکړي چې یاره دا زما خبرې نه دي البته دا چا په دروغه یا پیک اوازونه شوي دي یا چا زما د بدنامولو دپاره دا کړي دي نو دې ته پکار دا دی چې یاره دا خپل غږ زر اوچت کړي ځکه چې دا نور هم بدنامېږي هسې خو هم بدنامه ده او نور هم بدنامېږي نه کوشش دې له پکار دا دی چې اوس یاره د دې څه نه څه نچوړ لا وباسي تاسو دا خبرې واورېدې نو فیصله په تاسو کمنټس په هم ګورم چې یاره دا ده او که نه دا بل څوک دی یا پیک اوازونه شوي دي یا څه خو دا چې دی هم ډېرو ملګرو ګروپونه او دې ته شیر کړي دي